د ګناه څخه بیره د یو قوي ایمان نښه ده. د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه یو نقل دی چې فرمایي وایي مؤمن ته خپله ګناه داسې ښکارېږي لکه د یوې غټې ډبرې څخه چې لاندې وي او د دې بیره لري چې ورباندې راښوی نیسي ورباندې راونه ښویېږي. خو کافر ته خپله ګناه داسې معلومیږي لکه د پزې سره چې مچ تیر سو او بس ولاړې. نو پس وروسته موږ ته پکار ده چې له هرې ګناه څخه وبېرېږو، ان هغه که ډېره عادي ګناه صغیره کوچنۍ ګناه مو اوسېږي، خو د قوي ایمان نښه یا د قوي مسلمان نښه دا ده چې له ګناه څخه تل وبېرېږي، او که خدای ناخواسته ګناه ځینې وسول د دې په ډېر عجز او عاجزۍ هغه رب جل جلاله څخه مغفرت وغواړي، د کائناتو ستر ذات به ورته عفو او بخښنه وکړي. خدای تعالی دې مو له کړو ګناهونو څخه معافي راته وکړي او له نورو ګناهونو څخه دې خدای تعالی موږ تاسې ته نجات راکړي. آمین.